ښوونه او روزنه په خپل کور کې ښوونه او روزنه په خپل کور کې خپرونه د پکتیکا د پوهنې ریاست د ساینس او ښوونیزې ټکنالوژۍ مدیریت له لوري وړاندې کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ موضوع ټولګی 11 ټولګی ده، مضمون بیولوژي ده او موضوع زموږ تاسې حجره او محیط ده. موږ تاسې وایو چې حجره خپله څه شی ده؟ حجره یا سیل ورته وایو. کیدای شي مخکې درسو کې تعریف ته وایو چې حجره د ژوندي موجود د جوړښت د نسل د وظیفې او د نسل د تولید اساسي واحد حجره بلل کیږي. اوس وایي چې کله حجره ژوندۍ شوه، حجره ژوندۍ شوه، ژوندۍ ده، صحیح ده؟ حجره ژوندۍ ده. نو حجره خپله موږ تاسو چې حجره درې برخې لري، چې یوې حجروي غشا ده، یوه یې هسته ده او شاوخوا یې سایتوپلازم ده. دغه ته د حجرې داخلي محیط یایي. د حجرې داخلي محیط ورته یایي. داخلي محیط. یو د حجرې خارجي محیط ته، خارجي محیط له حجرې نه بهر، دې ته د حجرې خارجي محیط یایي. محیط هغه ساحې ته وایي چې یوه حجره پکې موقعیت لري. اوس دلته دوه محیطونه موجود دي او دا حجره هم ژوندی موجود ده. هم خوراک ته ضرورت لري او هم د فاضله توکو ایستلو ته ضرورت لري. فاضله توکو خارجولو ته ضرورت لري. خارجول دا دواړه عملیه باید پکې صورت ونیسي. نو حجره خو خلون نه لري. کله چې حجره خلون نه لري نو حجره د خپل د ضرورت وړ مواد له کومې لارې نه خپل ځان ته داخلوي. د حجرې په غشا کې واړه سرې موجود دي. د دغو واړو سریو له لارې د ضرورت وړ مواد حجرې ته داخلیږي او هغه فاضله مواد له حجرې نه د باندې. موږ وایو چې حجره نیمه قابل نفوذ یا سیمی پریمیبیلیټي قابلیت لري. نیمه قابل نفوذ دا معنا چې کوم شی چې ضرورت یې هغه ځان ته داخلوي، کوم شی چې ضرورت نه وي او په دې کې اضافه یې هغه له ځانه خارجوي. یعنې بې له ضرورته نه موادو ته اجازه ورکوي چې داخل شي، نه موادو ته اجازه ورکوي چې د باندې خارج شي. دې ته نیمه قابل نفوذ یا سیمی پریمیبیلیټي وایي. او بل انتخابي خاصیت لري. دغه غشا انتخابي خاصیت لري. د دې غشا انتخابي خاصیت دا معنا سلیکټیو پریمیبیلیټي ورته وایي. دغه انتخابي خاصیت دا معنا چې یو شی چې انتخاب سو، ضرورت یې کو، انتخاب یې کو، هغه بیا د خاصو لارو په واسطه باندې حجرې ته داخلوي. او یو شی چې ضرورت یې نه ده هغه له حجرې نه انتخاب کو د باندې باسي. یعنې دا چې نه ده چې ټولو موادو ته اجازه ورکړي حجرې ته داخل شي. نه، هغه مواد چې د دې ضرورت دي انتخاب شوي وي په داخل د حجره کې، هغه مواد له حجرې له سرویه نه راکش کوي. ځکه موږ ته د حجرې غشا ویله چې حجره غشا دوه پوړه لري، یو شحم دی، یو پروتین. شحم هغه مواد چې په شحمو کې منحل دي هغه د دې شحمي پردې د دې شحمي لارو له لارې ځي، او هغه چې په پروتین کې پروتیني مواد یا پروتیني منشا لري، یعنې پروتین سره یوه رابطه لري، هغه د پروتیني لارو نه داخلیږي. او هغه چې بې له دې چې د پروتین له لارې یا د شحمي لارې نه داخل شي، په خپله خوشحاله سویو له لارې نه ځان ته سري لارې دي، د هغو لارو نه دا مواد داخلیږي. نو په حجره کې دا مواد چې دي په دوه ډوله باندې هم خارجیږي هم داخلیږي. یو لیږدول، موږ لیږدېدنه یایو، لیږدول یعنې
حجرې ته د موادو داخلېدل او خارجېدل په دوه ډوله دي. یو ډول یې غیر فعال لیږدول دي، یوه طریقه یا یوه لاره، یا یو ډول یې غیر فعال لیږدونه ورته یایي، لیږدونه یا یو ترانسپورټ ورته یایي، او یو یې فعاله لیږدونه ده یا اکټیو ترانسپورټ ورته یایي. فعاله لیږدونه اکټیو ترانسپورټ ورته یایي. غیر فعاله لیږدونه کومې لیږدونې ته وایي؟ یعنې هغه لیږدونې ته وایي چې دا خوراکي توکي چې حجرې ته داخلیږي یا له حجرې نه وځي بې له د انرژي له مصرف څخه. خوراکي توکي حجرې ته داخل شي او له حجرې نه ووځي. کوم د انرژي مصرف چې د خوراکي توکو په داخلېدا او په وته کې په کومه یعنې انرژي مصرف نه شوه، دغه ډول لیږدونې ته موږ ته چې غیر فعاله لیږدونه یایو، یعنې د انرژي بې د انرژي له مصرف څخه چې کوم مواد حجرې ته داخلیږي یا له حجرې نه د باندې وځي، دې ډول لیږدونې ته موږ په بیولوژي کې غیر فعاله لیږدونه وایو. او فعاله لیږدونه هغه لیږدونه ده چې د انرژي په مصرف سره خوراکي توکي یا نور ضرورت وړ مواد داخل شي او فاضله توکي خارج شي. یعنې دا معنا چې کله چې خوراکي توکي داخلیږي نو دلته یو مقدار انرژي مصرفوي، ورسره بیا خوراکي توکي له دغه شا څخه داخلوي، یعنې یو تعامل صورت نیسي. هر وخت چې تعامل صورت ونیو په تعامل کې به انرژي مصرفیږي او دلته بې له تعامله انرژي داخلیږي. نو موږ وایو چې دا غیر فعاله لیږدونه بیا په دوه شکلو باندې، یو یې انتشار عملیه ده، دوه عملیو په واسطه انتشار عملیه ده، او بل یې اسموس عملیه ده. اسموس عملیه انتشار یا ډیفیوژن ورته یایي. ډیفیوژن دغه دوه عملیې چې کله خوراکي توکي یا د ضرورت وړ مواد حجرې ته داخلیږي یا له حجرې نه وځي، دا په انرژي په دغو عملیو کې نه مصرفیږي. یو انتشار عملیه ده، بل د اسموس عملیه ده. انتشار عملیه د ډیفیوژن یا د نفوذ عملیه کومې عملیې ته یایي؟ هغې عملیې ته یایي چې دلته دوه ډوله محیطونه موجود دي. دوه ډوله محیطونه، دوه ډوله، یو خارجي محیط موجود ده، یو داخلي محیط موجود ده. دغه دوه محیطونه چې په حجره کې موجود دي، یو خارجي محیط ده، یو داخلي محیط ده. په دې کې هم محلول موجود ده، دلته هم محلول موجود ده. ځکه یو ژوندی موجود ده، په ژوندي موجود کې به محلول حتما وي، مایعات به وي، دا د مایعاتو په واسطه باندې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. دغه مایعات او دا مایعات دغه کله چې غلظت تفاوت وکوي، چې تفاوت وکوي غلظت یعنی ټینګوالی، کله چې غلظت تفاوت وکوي نو بیا له دې محیط ته بل محیط ته مواد تېرېږي. نو اوس وایي که چېرته له رقیق محیط څخه، رقیق دا معنا نری محیط، رقیق نری، له رقیق محیط څخه د غازونو طبقه تېرېدنه یا د غازاتو یا نورو موادو تېرېدنه غلیظ محیط ته، له رقیق محیط څخه غلیظ محیط ته، له رقیق محیط څخه غلیظ محیط ته د ایونونو، عناصرو یا نورو موادو تېرېدنه غلیظ محیط ته، ټینګ محیط ته عبارت له شي څخه ده؟ عبارت له ډیفیوژن څخه ده. ډیفیوژن یا د نفوذ له عملیې څخه ده. مثال یې موږ یایو، مثلا هر ژوندی موجود تنفس ته ضرورت لري. چیش ته ضرورت لري؟ تنفس ته. تنفس د غازونو تبادله ده. اوس موږ وایو چې موږ تنفس کوو، دا تنفس زموږ ته سږو ته کله چې سږو ته ولاړ، معنا یې دا ده اکسیجن داخلول، کاربن ډای اکساید وتل، خارجول.
اوس موږ تاسو چې کله کاربن اکسیجن داخله سوژو ته نو کله چې اکسیجن سوژو ته داخلیږي په سوژو کې د اکسیجن اندازه دغه سوژې دي دا سوژې دي دا یې برانشونه دي دا یې هوایي کڅوړې دي دغه اکسیجن تر دغه جا راغی دلته راغی اوس دې خواته محیط د څه شي ده محیط دې خواته محیط د وینه ده و دلته دوه محیطونه منځته راغلو یو محیط د خولې له لارې ورغلی ده سوژو ته اکسیجن ورغی بل دې خواته پرده موجوده ده پردې دې خواته وینه موجوده ده اوس غلظت د اکسیجن په کومه ساحه کې زیاته معلومه خبره ده چې غلظت د اکسیجن په دې ساحه کې زیاته ځکه د هوا له لارې اکسیجن داخل شوی ده او دلته اکسیجن مصرف شوی ده په وینه کې غلظت د اکسیجن څه ده کم ده نو ځکه له دغه رقیق محیط څخه به غلیظ محیط ته څه دي له غلیظ محیط له رقیق محیط ته به کاربن چیرته ځي رقیق محیط ته به ځي رقیق دا معنی دلته د اکسیجن اندازه کمه ده غلیظ دا معنی دلته د اکسیجن اندازه زیاته ده کله چې اکسیجن اندازه زیاته دغه محیط غلیظ شو دا محیط رقیق شو نو اوس په اکسیجن په خپله خوښه د دې سویو له لارې وینې ته داخلېږي په وینه کې بیا برعکس د څه شي اندازه زیاته ده د کاربن ډای اکساید اندازه زیاته ده څه شي اندازه کاربن ډای اکساید اندازه زیاته ده کاربن ډای اکساید دلته بیا د کاربن ډای اکساید اندازه څه ده کمه ده دلته زیاته ده دلته کمه ده نو کاربن ډای اکساید به د وینې له لارې راځي د سوژو هوایي کڅوړو ته او له دې طرفه به اکسیجن ورځي وینې ته ځکه دلته محیطونه تفاوت لري ګورې له غلیظ محیط څخه رقیق محیط ته ولاړ غلیظ محیط دا معنی چې اکسیجن غلظت په ښځو په هوایي کڅوړو کې ډېر ده په وینه کې د اکسیجن غلظت کم ده نو اکسیجن به دلته داخلېږي وینې ته به داخلېږي او دلته بیا د کاربن ډای اکساید غلظت کم ده په هوایي کڅوړو کې او د کاربن ډای اکساید غلظت زیات په وینه کې نو اکسیجن به راوځي د باندې د هوا ته به خارجېږي نو دغه د ډیفیوژن تعریف بل د اسموس عملیه د اسموس عملیه الوی نیمه قابل نفوذ پردې څخه د موادو تېرېدل ګورې دلته سرچپه کار و هلته له رقیق محیط څخه غلیظ محیط ته و رقیق محیط له رقیق محیط څخه رقیق محیط څخه غلیظ ته و ودلته بیا له غلیظ محیط څخه له غلیظ محیط څخه رقیق محیط ته د موادو تېرېدلو ته د اسموس عملیه یعنې په حجره کې دوه ډوله محیطونه دي ګورې دغه محیط که چېرته د حجرې د باندې که چېرته دا محیط شي غلیظ سي او دغه د حجرې محیط رقیق سي اوس تعریف څه شی ده له غلیظ محیط څخه به له ټینګ محیط څخه به رقیق محیط ته د اوبو او یا نورو موادو تېرېدلو ته د اسموس عملیه اصل کې اصلي هدف کې اوبه دي نور مواد هم کېدای شي دي نفوس د عملي پاسته منرالونه او د اسموس د عملي پاسته منرالي یا مالګې هم د اسموس د عملي پاسته باندې داخلي شي نو دلته اوس غلظت د څه شي زیات ده غلظت د اوبو د حجرې شاوخوا به حتما زیاتې که به کمې زیات به وي ځکه موږ تاسو چې اوبه چې شو خو اول وینې ته راځي د وینو چې بیا بین الحجروي خالقه ورته راځي بین الحجروي خالقه ورته راځي بین الحجروي خالقه ورته راځي کله چې بین الحجروي خالقه ورته راغلې نو بین الحجروي خالقه وي دغه دي دغه بین الحجروي خالقه حجرې شاخ نو دلته چې اوبه راغلې خو دلته محیط څه شو رقیق شو او دلته خو اوبه د تعاملاتو په واسطه د حجرې په داخل کې اوبه څه شوې اوبه مصرف شوې څه شوې اوبه دلته اوبه مصرف شوې کله چې اوبه مصرف شوې نو دلته محیط څه شو رقیق شو د اوبو نسبت اوبو ته څه
یعنې اوبه دلته کمې شوې او هلته اوبه زیاتې شوې. نو اوس دغه اوبه به له دغې لارې نه د دغه غشا له لارې نه دلته داخلېږي. د دې غلیظ محیط نه به اوبه چېرته داخلېږي؟ رقیق محیط ته به داخلېږي. دلته د اوبو مصرف زیات و، نو اوبه دلته کمې دي. اوبه څه دي؟ اوبه کمې دي. کله چې اوبه کمې شوې په داخل د حجره کې او د حجرې نه د باندې اوبو غلظت زیات شو، اوبه زیاتې شوې، نو اوبه به حجرو ته داخلېږي. تر هغه وخته به داخلېږي تر څو پورې چې د داخل د حجرې د اوبو او د خارج چې کومې اوبه چې د دغو انداز سره برابره دي. ځکه دلته بیا محیطونه راځي چې دغه محلولونه راځي، محلولونه بیا په درې ډوله باندې دي. نو دلته چې له رقیق محیط څخه اوبو له غلیظ محیط څخه د اوبو او نورو موادو تېرېدلو ته د اسموس عملیه یایي. موږ داسې نباتات وینو چې کله نباتات اوبه کوو نو حتما د ریښې شاوخوا د اوبو اندازه زیاته ده، غلظت یې زیات ده، او په نبات کې خو اوبه مصرف شوي دي، د نبات په داخل کې اوبه کمې دي. نو اوبه به د ریښو له لارې چېرته داخلېږي؟ نبات ته به داخلېږي. ځکه چې په نبات کې د اوبو اندازه کمه ده، په نبات کې محیط څه ده؟ رقیق ده، او له نبات نه د باندې شاوخوا چې اوبه ولاړې دي د اوبو اندازه ډېره ده، زیاته ده، غلظت یې ډېر ده. نو اوبه به حرکت کوي د نبات طرف ته، نبات ته به تر هغه وخته داخلېږي تر څو د نبات د ریښې او هغه د باندې د اوبو اندازه سره برابره شي. نو دغه عملیه ته موږ تاسو په بیولوژي کې د اسموس عملیه وایو چې دا په نباتاتو کې هم ډېره مهمه ده، ځکه چې نباتات د اسموس د عملیې په واسطه باندې منرالونه، مالګې، اوبه او نور د ضرورت وړ مواد د ریښې له لارې جذبوي او د خپلو حیاتي فعالیتونو لپاره یې کاروي. بل فعاله لیږدونه ده. فعاله لیږدونه موږ تاسو وایو چې فعاله لیږدونه کې فعاله لیږدونه یا اکټیو ترانسپورټ ورته یایي. په دې لیږدونه کې هم دا په دوه ډوله ده. دا لیږدونه د انرژي په مصرف سره صورت نیسي، د انرژي په مصرف سره د انرژي په مصرف سره انرژي به مصرفېږي، بیا به مواد یا حجرې ته داخلېږي یا به له حجرې نه د باندې وځي. دغه فعاله لیږدونه هم په دوه ډوله ده. یو اندوسایتوسیس ده، اندوسایتوسیس، او بل اگزوسایتوسیس ده، اگزوسایتوسیس. دغه اندوسایتوسیس او اگزوسایتوسیس، اندو په معنا د داخلېدا ده، یعنی کوم مواد چې حجرې ته داخلېږي دا باید یو اندازه انرژي په داخل د حجره کې یا د حجرې د غشا په دوران کې چې کوم مواد حجرې غشا ته داخلېږي په دغه ساحه کې چې کله دا مواد داخلېږي دا د حجروي غشا څخه چې مواد تېرېږي د دغو موادو د تېرېدا په عملیه کې باید یو اندازه انرژي مصرف کړي، بیا دا مواد تېر شي. دا پروتیني مواد دي، شحمي مواد دي، دغه مواد یا کاربوهایدریت دي. دا مواد د انرژي په شتون کې له حجروي غشا نه تېرېږي داخل ته، او کوم فاضله توکي چې یوریا، یوریک اسید او نور فاضله توکي هلته په حجره کې پاتې کېږي، هغه هم د انرژي په مصرف څخه له حجرې نه د باندې وځي. نو هغه ګټور مواد چې حجرې ته د انرژي په مصرف سره داخلېږي عبارت له څه څخه ده؟ عبارت له اندوسایتوسیس څخه ده. دغه اندوسایتوسیس یې بیا که چېرته دا مواد داخلېږي نو حجروي غشا خپله څه لري؟ حجروي غشا داسې هواره نه ده، داسې لوړې ژورې لري حجروي غشا. کله چې حجروي غشا لوړې ژورې لري نو دلته چې پروتیني ماده دلته راځي، سره یوځای کېږي. دغه پروتیني ماده راځي، دغه حجروي غشا راځي دلته داسې سره راګونځې کېږي په دې ساحه کې، دغه ساحه یې خلاصېږي. کله چې دغه ساحه خلاصه شوه نو دغه خوراکي ټوټه حجرې ته داخل شو، چې دې ته موږ وایو چې
اندوسایټوسیس. و دلته کوم مواد چې فاضله توکي پاته سو فاضله توکي، دغه فاضله توکي بیرته سره راټولیږي، دا سره راټولیږي او د یوې غشا په واسطه راټولیږي. د دې غشا په واسطه دا غشا چې راګرځي، دا غشا له حجروي غشا سره تماس پیدا کوي. کله چې تماس پیدا کړو نو په نتیجه کې دغه ساحه چوي. کله چې دا ساحه وچودله دغه مواد د باندې خارج شو، نو دلته هم یوه اندازه انرژي مصرفیږي. نو دغه عملیات چې په دې کې خوراک داخل شو دې ته اندوسایټوسیس وایو. د فعالې لېږدونې یو ډول ده، او کوم چې فاضله توکي د دې عملیې په واسطه له حجرې څخه د باندې وغورځول شو، خارج شو، دې ته موږ اګزوسایټوسیس وایو. نو تر بل تدریسي خپرونې یا تر بل درسه پورې د خدای په امان روغ جوړ او خوشحاله اوسئ.